السلام علیکم ملګرو تاسو د غړ دوکې نه بچ کېدئ شي دا ویډیو سره لازمي وګورئ ځان بچ کول غواړئ نن سبا هر سړی سیم استعمالوي او هر سړی او دوست د سیمونه لازمي استعمالوي او سیم راوباسي په کومه طریقې سره خلک راوباسي او په کوم ځای کې راوباسي نو ډېر مکمل معلومات درکړي تاسو به سیم څنګه راوباسي ځکه چې تاسو سره واقعیا راشي ځکه تاسو به خبره هم نه چې تاسو سیمونه به نور خلک ګړېږي او تاسو دې فراډ او دې دغه ځان خبر کوي راځئ دا ویډیو سره وګورئ او مخکې ملګرو سره لازمي شریک کوي راځي ثواب باندې ځکه چې د بل مسلمان هم بچ شي نن مو ورور دی او داسې فراډ او داسې دوکې نه خبرو په دې باندې ځان کوي دا یوازې تاسو سره دوکان ده ستاسو د کور بربادیم ده تا ته به دونه نقصان در رسېږي په دې کې دا یو منټ ویډیو وګوره نو ډېر نقصان نه به بچ شي ګنې ستا د کور تباهي ده ستا د پوره خاندان تباهي ده ستا د دولت د صحت او د عزت او د شهرت د هر څه تباهي ده دا ډیوایس ګوره دا سیمونه وګوره که ستاسو په زړه کې دا وي چې دا ډیوایس چا سره وي نو دا کمپنۍ رالېږلې یا د دې کمپنۍ سره دې کار کوي نو دا ستاسو غلط فهمي ده ښځې راوتې دي دا په دې کورونو باندې ګرځي او دا زمونږ ساده زنانه زه د خپلو خویندو ته میندو ته درخواست کوم ریکویسټ ورته کوم چې زما خویندو زما میندو کومې ښځې چې درځي او د تاسو دا ګوتې لګوي تاسو سره دا فراډ کوي چې کله تاسو ګوته ولګوئ په دې ډیوایس باندې هغه تا ته وایي ستا ګوته کار نه کوي دا په پټه صفا که مخکې وروستو هغه ګوته ستا لګېدلي ستا سیم راوځي کله چې ستا سیم راوځي هغه چې لاړ شي دا سیم په غلطو خلکو باندې خرڅوي یا یې په دهشتګرد باندې خرڅ کړي یا یې په غل ډاکو باندې خرڅ کړي هغه سیم ستا غلط استعمالېږي ګوره ستا دا ګوته او ستا دا شناختي کارت دا ډېر قیمتي دی دا چې ته په ځای باندې استعمال نه کړې نو دا به تا ته ډېر غټ مصیبت جوړ کړي او په غټ مصیبت به وړې ته به خبر هم نه ستا کور ته به دوه موبایله درې موبایله پولیس ولاړي او تا ته به وایي تا قتل کړی دی ته به خبر هم نه د پولیسو ګاډي به ستا کور ته ولاړي هغه به وایي یاره تا ډکیتي کړې ده تا په چا پسې ټلیفون کړی او پیسې دې غوښتې دي ولې چې هغوی کله انکوایري شروع کړي نو ستا په نمبر پسې ډون کوي چې راشي نمبر ستا نو بیا خو ته ځان بیا نشي خلاصولی بیا به هغې له جواب ورکې چې نمبر ستا دی نو بیا به جواب هم ورکې نو داسې کار وکړئ چې تاسو کله سیم راوباسئ نو ورور ځان سره کوي پلار ځان سره کوي دفتر له لاړ شئ د یو داسې دفتر نه سیم راوباسئ چې تاسو مطمئن یاستئ لارو کوڅو کې دا بودګي والا چې ولاړ دي د دې نه بلکل سیم وانلئ دا به تاسو ته مصیبت شي او کوم خلک چې په دې کوڅو کې ګرځي دا پولیس ته حواله کوي چې دا وایي ما نه سیم والا او ما نه سیم والا او فری سیم در کوم دا فری ولې درکوي دا په دې کې چې د تاسو نه سیم والي هغه په 1000 په 2000 په 5000 په دې غلطو خلکو باندې په غلو په ډاکوانو په دې خلکو باندې خرڅېږي او هغې پې غلطې کوي کله چې په دې غلطي وکړي دغه غلطو جواب به ګوره بیا ته ورکړې او نن سبا دومره سختي شوې ده دا ویډیو جوړول زما مجبوري شوه آیسای والا دومره سخت اکشن اخیستی دی چې نه په واتساپ باندې چا سره غلطې خبرې کولې چې نه په بل څه نه په بل څه نه په کال باندې نو چې لږ تاسو دا ویډیو کتله ډېره ښکلې طریقې ښودلې وه ځکه چې داسې په لارو کوڅو کې سیمونه مه راوباسئ او داسې هغه سمه تاسو ګوته ولګوئ هغوی سیم راونیسه او داسې د بهانه درته وایي ستا ګوته نه لګي فلانې نه لګي ستا په کارت سیمونه پوره بر دي خو هغوی سیمونه هغه باقاعده خرڅوي او تاسو ما په کومه فکر کوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ ډېره کتل ډېره مهرباني والسلام